دا دی زموږ کریس ګیل هم راورسېدی تور وایي چې بالینګ اټیک زه کومه دی اوس خپل بال موږ ته راچکوي څنګه بال زه کومه او بس دی اوس د اټیک حقداره دی شاټ زموږ تور دا دی پر ګرانو باندې بال کوي او چوکا ګرانو چوکا وویشتله یاره ګرانو زنده‌باد نو دا دی ځوانان بیټینګ کوي د کلي کرکټ دی د کلي کرکټ نو ډېر زیات خوند کوي دا ټول ورته ناست دي پخوا چې به دا رقصه موږ ورته ناست وو بدبا به مې ورله کوی موږ خدای دې زر آوټ کړي دا دی تی دوا ورته کوي که بدبا بدبا ناست دی هغه کوي او شاټ دا دی زموږ کریس ګیل هم راورسېدی په خیر راورسېده شکر ته څنګه مړی ستا دومره مینهوال یار یې وایي دی کې راوله په ویډیو دا دی سایکل نه ودرېد ګاډي به یې پورته کړه ښه ته اوس پورته کړه ته څه وخت ورځې ستا خو هم تېر واره ډېر بد بیټینګ ولو ده ډېر بدې چکې تېره واره وویشتله اوس څه وخت ورځې چې آوټ شي بیا ورځې بس دا دی غلام باچا ورلی علاودین ډېر بد شاټ وویشتي خو کیچ آوټ څه خیر نیکسټ ټایم بیا ښه بازي وکړي د مازدیګري ټیم دی دومره زیات خوند کوي دغه هسې ورته ناست دی بس ډېر ښه خوند کوي د لمر دومره زیات خوند کوي تا څنګه دی کریس ګیل خوند یې پراخه سي دی نو چې کله زموږ جنجال یا ټیم زړه سره خراب سي بس بیا موږ دی رابولو دی راسموي آوټ سو او وای بل آوټ سوله اوس باسط ورځي باسط ورسه شټۍ ښه بازي وه تاسو که زمړی هګۍ والا کپتانه ته ولې نه ورځې ها کپټنه زه د دې بار زور ملک څه وخت ورسته اوس ورځم ښه دی بالر دی څه باچا دومره زر بیا آوټ شوې ولې ښه شاباش ګوډ سوچ دا دی غلام بایی ما آوټ شوی زموږ ټیټ پلیر نشي ولې نه راځي ولي بایی ولې نه راځې راسه نو موږ ستا د بیټینګ په انتظار یو اوس نثار ورغلی ګرانو غاټه تر ګرانو دا چیرې تسکي پیزا مالا پیزا چاته بیا چپه داسه وجاته د کلي کرکټ څنګه دی خوند کوي بس گزاره ده ښه دا نو مسافرانو ته د کلي کرکټ ډېر ښه خوند ورکوي د کلي ژوند اوس دا دی باسط ولاړ دی باسط نو ډېر ټاپ کلاړی دی شاټ څه بده چکه وویشته او څه بد بال دی وکړي نو دا دی او ګوډ بال میچ دا دی چالو دی اوجت بال کوي نو زه به وارې څه کیمره چارج کړم ډېر ارقانه مه آوټ سوله ولې ولاړ شي ورشي بیا به د هغه بیټینګ راته ښکاره کړم او دا بلکې نثار زر جوړ کړه بال ورکه دغه ورکه ځه زبردست بیټینګ سوچه کې دی وشته نور سوې باسط ډېر بد بیټینګ وکړي سو غلام بھائی سو ټارګټ نو څه شی نو ماته معلوم سو 129 دا 129 ټارګټ زه به دغه نو اوس زموږ بالینګ واری دی 129 ټارګټ یې ورکړی دی فګوري سي ګټه سکه نو سي ګټه تور وایي چې بالینګ اټیک زه کومه دی اوس خپل بال مشترا چکوي څنګه بال زه کومه واو
بس دی اوس د اټیک حقداره دی وایي زما بال چک کړي که مې ښه بال وکړي اټیک به راکوئ یو بال لا پر وکړه څنګه بال پر کوي صفر وی وه ځایه که دې چکه پر وویشتله بس بیا آیو کسه کلاړي لا څنګه دی څنګه دی د اټیک حقداره دی که نه دی او بالکل دی ها بالکل ښه بس اټیک درکوي اټیک اوس ښه هلکه دوه رمزه دي شماره کیچ اکه کیچ ما خدا دې یو اور وکړي څنګه چې لږ ګزاره یې وکړه وای هغه خوارکۍ رن آوټ سوله ډېر په ارمان کې رن آوټ د سړي چې په رن آوټ چې دا ډېر زیات انسان ته افسوس لګېږي بل ته زما خیال چې ودرېږي که چشتې یا چیرې درئ اور خو مې اول وکړئ دومره غټ پیش دی سړی ستړی کړي دا ګین چې ورسوي خیر زم ډېر ټیم بعد مې دا بازي وکړله اټیک مې ور وکړې ګزاره مې وکړله ډېر ښه اور ولي بھائی ګوډ اور اوس دویم اور کوم کیمره به خپله فټ کړي چینج اور زبردست دا شاو زبردست اور مې وکړي څنګه په چه بال کې 21 رنز پاته دي ګرانو ولاړ دی ګرانو وایي دا سکور زه پوره کوم او ګرانو چکه وویشتله زموږ تور دا دی پر ګرانو باندې بال کوي او مې کې مزه ګرانو چوکا ګرانو دا چوکا اوس په څلور باله کې 16 رنز پاته دي 16 دي که 100 پاته دي لانا 20 پر پاته ګرانو بله چکه او واه واه ګرانو بله چکه یې وویشتله ټایټ بیټینګ وکړه یا نو تی دو کارس ښه دی او چوکا ګرانو چوکه وویشتله یاره ګرانو زنده‌باد بده چوکه دې وویشتله میچ دا دی موږ وګټئ په څو سکور اتې وکړله 102 سکور یې وکړي زموږ دا دی تور ګوډ اور توره زنده‌باد بس دا دی ولاګ بیم ختم کړو تیاره سلو خداحافظ